سږکال په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي دي. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب تازه او کره معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. د بې پولې خبریالانو کمیټه وایي سږکال په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي، چې ځینې په جګړه او ځینې په مرموز ډول وژل شوي دي. د بې پولې خبریالانو کمیټې په تازه راپور کې ویلي چې د 2020 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې بیا د ډسمبر تر 15 نیټې پورې د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه 50 خبریالان په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلي په روان کال کې د وژل شوي خبریالانو ډیر شمیر په افغانستان، پاکستان، هند او مکسیکو کې دی. د راپور په خبره په دې هیوادونو کې ډیر خبریالان سږکال په جګړه او زیاتره په مرموز ډول وژل شوي، چې په دې کې د ډسمبر میاشت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه، چې 15 خبریالان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ او ټول په مرموز ډول ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دغې چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی و، یوه میاشت وړاندې په هلمند کې په منچودنه کې ووژل شو. دغه راز ورپسې اما سایوج د ټولنیز پخوانی خبریال او د خپرونو چلونکی چې تازه په افغانستان باندې هم دنده پیل کړې وه، په یو چسپکي ماین په چودنه کې ووژل شو. په هغې پسې وروسته په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله او د خپرونو چلونکي ملاله میوند هم د ننګرهار ښار په منځ کې هغه وخت چې د دفتر ته پر لاره وه د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو ووژل شوه. دغه راز د اریانا تلویزیون خبریال فریدین امینی چې تر اوسه لا هم په دقیق ډول د مړینې علت نه دی معلوم، حکومت وایي چې ځان وژنه یې کړې، خو د کورنۍ غړي بیا وایي چې هغه چا وژلی او په وینا یې وړاندې تر دې هم تهدید شوی و. په یادو وژنو پسې څو ورځې وړاندې په غزني ولایت کې د الجزیرې خبریال په دغه ولایت کې د خبریالانو د اتحادیې مشر رحمت الله نګزاد چې له کوره مسجد ته پر لاره و نامعلومو وسلوالو په ډزو وواژه. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې ستونزې ډېرې دي او دغه بېګناه کسان تل د خپل ژوند په اړه اندېښنې لري او هر سهار له ویرې سره پیلوي. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارو. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.